د حکمت نو زواجر شروع شو زورنه ومن يرغبو او ومن آسوک يرغبو یا من پمانه د لا ده ولا يرغبو او مخ بناړي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام نا الا من مگر آسوک سفه نفسه چې بے وقوف کړي ځان خپل ولقد صفیناه فی الدنیا او خامخا پتا کې دې مونږ ورکړو په دنیا کې په دې مسله توحید سره وانه فی الاخرته او بشک دې په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو نبی اذ قال له ربه اسلم داوله کله چې وې د طرف د تابعدار شه قال دو اسلمت لرب العالمین تابعدار هم د رب د مخلوقات او اسلمت ماضیره د مخکنه تابعدار ما ووصى بها ابراهیم درېمه مقصودی خبره توحید خودین د ټولو پیغمبرانو ده تاسو ته ولې منکر یې او دویم زجر ده ورپسې آیات کې بیا ووصى بها وصیت کړو په دې دین باندې ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامنو ته او یعقوب علیه السلام یا بنی یا ابراهیم علیه السلام ځکه یاد کړ چې مشر د پیغمبرانو دی پلار د پیغمبرانو دی نیکو یعقوب علیہ السلام ځکه یاد کړ چې داغه بچی ډیرو او داغه په نسل کې 4000 پیغمبران راغلي دي یا بنی یا ای زما بچړو ان الله صفا لكم الدین بشک الله ورکړ دې تاسو لپاره دین دا دین اسلام فلا تموتن نممر الا وانتم مسلمون مگر چې تاسو تابعدار د الله یعنی هر وخت د الله تابعدار نو دویم زجر ورکی دی وی ابراهیم یعقوب علیہ السلام تویلو چې دا دین با منه او بل دین با نه منه و ام کنتم شهداء آیات سو موجود و حاضر و اس حضر یعقوب الموت کله چرال یعقوب علیہ السلام تعالی می د مرګ اذ قال لبنيه کله چې هغه خپل زامنو ته زامن ځان تکینولو ما تعبدون من بعدي د چا عبادت بکوي رستو زمانہ قالوا اغيو نعبدو مونږ به عبادت کو الہ کا استاد الہ و الہ ابائکا او د الہ استاد مشرانو چې ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الہ واحدا چې هغه مددګاری کیاو ده ونحن له مسلمون او مونږ خاص داغه تابعدار یو وګوره پلار لړو خکو بابا جان تاج را د کملا خود داغه عبادت وکړو کنه انو بیا ولا مشران یاد کړو پلار نیکو چې د نورم خوشاله شي ستا پلار اسحاق علیہ السلام او ستا تر اسماعیل علیہ السلام او ستا نیکو ابراهیم علیہ السلام چې کوم خدای یاد کړی راغی عبادت وکړو کنه تلک امتن تریم زجر دا نمونه چې واغستی شنو يهود وې دا زمون مشران دي کنه دی به مون بچکی داغه جواب تلک امتن دا خو یو ټولګه او قد خلت چې په تحقیق سره مخ کې تیر شو لها یبلدی لپاره ما کسبت آغا ملونه چې کوم دی کړو هغه بدله خو باغی ته ملاویږي ولکم ما کسبتم او تاسو لپاره غدي چې تاسو کوي ولا تسالون او تاسو نو تاسو نه کیږي اما کانوا یعملون په بار دا غس کې چې دی کولا حدا دی په پلار نه کزان غټه کنه وسم خلق د نکیانو په قبرونو ناشتي سوک په مالګه خرسي سوک خوره سوک سو وی دی به ما بچکی حالان کې پلار نیکه کده خو او داغي په طریقه روان خو په کار بل راشي او کنا غي خو او ته مشرک بدعتي نو پلار نیکه تعالی تبیا سکول نشي نبی علیہ السلام په دنیا کې خپل تر طویل او عباس رضی الله عنه تزان لګوري سوکا اسنه ته چرواره می پیغمبر دې به می بچکیلتا خپل پپو صفی رضی الله عنها ته ویلو خپل لور فاطمه رضی الله عنها ته چې ګوري دلته قران او سنت باندې عمل وکړي اسنه په دې تکیا ناسه چې زما یو وی زما پلار او بل وی زما وارو پیغمبر دی او مونږ بچکی ګورې ز بیا تاسو ولته بچکول نشم او دلته وی زمانی کې بزرگ تیر شوی دی نو کدی ارس کی ویما او بچکی دا مخدومین اکثر په دې غم کې اختری دی پنجاب کې دا ډیر دي مخدومین او دا آیات پای باندې کلیر کټ رات کی چې په نیکه باندې نه بچکیږي سوچ ر خپل عمل نه کنه وی یو ځکه وی او خو او وی او ګډ وی دې درې واړو کې وی خوراک وته نه ملاوي دا وی په لار روانو چې سبقو وی په یو کوټه ولیدل چې شنه ټانټه چا یې خوي کنه چاراوړ وی زمیدار نو هغه ګډ وی
چې دا مال راواچوي وختوي چې زه اخرم ځکه د ما نیکه کنه ولال شوی نو اوس به دنیا نه وه دا او زما نیکه حلال شي دنیا جوړه شوه که نه کنې اوس به انسانان نو حلالول به زما نیکه انو غوی وی پښتنو پرون ما په دې باس کړو چې هندوان او مصریان او ټولو دا عقیده وه چې وی دا ځمکه غوی نیولې ده که نه نو وی هغه پکې وی چې زما نیکه خو که داسې که نور څه به ختمي دا مال راواچوه انو وی وخت سوچو که چې زما نیکه خو داسې ستوره نه راکړې چې زه یاده کړم که نه وی هغه دواړو ته داسې وکړه چې په نیکیانو به یې نه ګټو چې د چا په لاس کې زور دی خورې نو بس شونډې په بلی کېښودو هغه لویه خوله ده که نه ادا شوړې اغستې دي کته اسې د خولې نه اوبه به دی که نه هلکه ته بس په نیکه باندې بیا ځان ګټې خپله څه وکړه نیکه خو چې څه کړي نو نرشه د نیکه په شان شه که نه چې هغه څه کړي ته هم وکړه که نه وقالو دا څلورم زجره چې د غلط دین خلکو ته دغه ورکی یهودي شه عیسائی شه وای دی کونو هودن شه یهودیان او نصارا یا عیسایان تهتدون په نیغه لار بشه قلت وتوایا لا لا نه 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 زمون وتاجت نشتا بل نتبعو دلته حذف ده بلکې مونږ تابعداري کو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې یو لارې والو منافقت پکې نه وما كان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه خلاصه د دین ابراهیمی او څه پیغمبران منو نه منو مونږ ټول منو قولوا وای آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په یو الله او ما انزل الینا او هغه چې مونږ ته نازل شوی دی و ما انزل او هغه چې نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق یعقوب علیهم السلام والاسباط د اولاد تا وما اوتی او هغه چې ورکړی شو موسی او عیسی علیهم السلام تا وما اوتی النبیون هغه چې ورکړی شو پیغمبرانو نور تا من ربهم نه طرف ددی مونږ ټول منو لا نفرقو مونږ جدای نه راولو فرق نکو بین حد منهم فمن د یو ددی کې زمونږ د پاره ټول د سرګلو ندی مونږ ټول پیغمبران منو ونحن له مسلمون او مونږ دغه الله تابعدار یو هغه ته ویلي چې ټول به منه نو ځکه ټول منو فین آمنو دا بل زجر د پنځمو فین آمنو کدیما نوړو به مسلم امنتم پشان دا چې تاسو ایمان راوړې دی به په دې قران یا په دې پیغمبر فقد اهتدون یقینا دین غلار مونتا دا وګوره صحابه ایمان بیا مونږ ته مخه تکي خو دا کله صحابي په شان ایمان دروړ خو الله وی قبول راتا او کته په صحابه باندې گزارونه کین او الله وی دغه ایمان مړو قبول نه ده وین تولوا قدیم اخواړو فینما هم فی شقاق نو یقینا دی په اختلاف کې دی فسيكفيكهم الله زردا چې کافی بشي ستاره پار ردی مقابله کې الله پاک دا غزیر خچ عثمان رضی الله عنه شهید کو او غ تلاوت کو او دا غ وینه په دې ځای باندې پریوت رساس کې فسيكفيكهم الله او هغه چې کم پکې شاملو هغه الله په دنیا کې هم ذلیل کړی دي زګه چې یو کس په واقعیا لیکل را چې مار بیت الله طواف کو او زما خوا کې اوسړي ډیر زیات جوړلو او وی چې الله ما ته پته راځي ته مې نه معاف کړي خو زه خپل واس کوم وی ما وی چې لکه صدا سي جرم دې کړی چې ته وی چې الله هم شرک هم معاف کړي کنه وی چې ما داسې ګناه کړی چې سو ویم چې ما معاف کړي وی ما وته وی چې ولې وی چې زه د عثمان رضی الله عنه په قاتلینو کې شامل یم او اوس ما ته احساس وشو وما الله علی ما ته احساس وشو چې مال الله سزا راکړه ویلاسونه چې راته خو لغه د لرګي وخا دا غلاسونه د غوخه د اډو کو نو لرګي ته جوړ شوی لرګي او ما ته دینه پته لګی چې الله ما معاف کینا دغه چې دلته الله ویلي فسيكفيكهم الله زرد چې کافی بشي ستاره پاره د دې مقابله کې الله پاک او هغه ډیر ظلم او زیاتی سره وجلې وو هغه د 85-86 سال مشر سړی وو او هغه دې ته منت جاری کړو خو بیا هم نه پرې خو دا نو خود الله پاک داغه قاتلین ټول په دې دنیا کې هم ذلیل کړی دي او ان شاء الله التبم ذلیل او خواري دغه هغه جنازه بیا نه پرې خو دا ګوره مړ هم که په خپل کور کې او بیا وی که چا دا جنازه او چته کړو نو غیبم دا حشری نو داغه لاش مبارک دریر وځه پروتو چاوله ګوته د یاري نه ووړي ولې صحابه خو ډیر راغلی او حج لکنه د حج ورځ وی اول ته حضور سو پاتې نو اج کوم هغه لګو خوارج خډیرو هغه باغیانو
بیا ام المؤمنین هل تکیوا حفصه رضی الله عنها ام حفصه او هغه په درې مرزان سره صحابه کړو راشه وزره سره هم چې دې سکی وبکی او وی اوچت کې دغه هغه تجهیز تکفین ارسو کې نو دې د ام المؤمنین مخ ته نشراته نو چې داغه هغه لاش هغه جنازه وړه نو برختلی او داغه لاش په ګټو وشته د برنه او بیا هغه ته وې تا خو دې خخ کو خو دې بدل مون بیا راو باسو وې دې مون پریدونه په دې ځای کې انو بیا هغه وې چې قبر داسې جوړ کې چې زمکه اواره کې ویټه کوي چې اړو پته نه لګي چې قبر کم ځای کې کنه دا زمونږه هغه صحابي چې هغه دا قران مون ترجمه کړو او چې شیعاګان په پورته شي او زمونږه همدا سادهګان وی په کربلا کې دا شوی او کربلا کې دا موږ تراشه د عثمان رضی الله عنه واقعیا وره چې څومره ظلم غسر شوی ر دومره ظلم بنوشي نه مخکې شوی و چې څومره ظلم غسر شوی او هغه وی زه په حکومت سکم زه خو بډای ما خو 85 سال عمر دی زه په حکومت سکم ما بدی ته د اپ سپری خو په ما ته رسول الله ویلو چې الله بدل یو کمیس درکې او دی به د نو باسي خو ته به وباسه نه او داوخه انو ګورا دا غایتوخه چې هغه لستو نو په دې باندې داغه د وینې ساس کې چې دین وغه شوی رہے اره دینه پته لګي چې الله اشاره وکړه چې د سره چا زیاته وکړو نو زه په شاوغي پوښا او هغه ته ویلو ګوره ما موجنه کنه زګه چې کومه فتنه اوس شروع شي تر قیامت به ګورې بیا بند نه کې او وکه چې د عثمان رضی الله عنه نه مسلمانان متنفر شوی داغه د واقع نه پس نو دار اوس له چا غپلار یو ځای کې کنه متفق کیږي علما نه متفق کیږي نو بیا نور فکور کې دار زوی نه متفق کیږي داوله دار دې باغیان او خوارجو او د دې روافضو د لاس وهو السميع العليم دغه الله اوریدون کې او په وده صبغت الله شپغم زجرو عیسایانو یو رسمو عیسایانو کې تر بړو کې وشه کنه وړو کې ورګر وشو نو مونږ کرا چې وشه نو مونږ ډزیو کو په اسمان باندې کنه شکریا کې ډز سچلو ش پلان کې کرا زوي وشو او چې لورو شوی ګورېغه ګونه کې ښا اکه در جاهلیت غرسمونه دي او چې قران ته سوکین نو هغه کې تبدیلی راځي او چې نه کین دک جاهلان وي د جاهلیت اولا په شکل کې وجندم تیری او زیبوم دغه شان دغه و ته مونږ وای قران راشه کنه کم از کم روزه کې خو پکار دي کنه پګوجا کې خدا خلق مزدوري کې نو روزه کې خدا مال سنی کنه نو پکار دي چې خلق دې تراشي جزان پوه کې عیسایانو کر بړو کې وشو نو به زیاړې وبې جوړې کړې وې معمودیه به وته وې نو په عمر وس کې په سوي مرز به پکې ماشوم داس ور ډوب کو نو تک زیاړ بشو دا کا زیاړې وبې رنگ به پکې چولیو انو جدازه به راويستو نو سر طرفو پورې بزیاړو وی به مبارک شه بد دیو صحیح عیسائی شو یعنی صحیح دوزخی شخه لکه هندوان چې خپل مړې دغه کې او بیا سوځي انو مونږ ته مشران وی چې کپره به ډز ناره کوي هغه په ګډا شو چې بد دی جنتی شو دا څه خردي کنه عقل کار نکي انو دا شان بدیم کولا از زمونږه طریقه سره زمونږه د دین رنگ زیړ نه دي سور دي سورو شهیدان چې د قبر نه په محشر کې پاسینو سری ویني به بېږي د جسم نه د زخمونو نه چې په کوم ځای زخم لګېدلی لري مونږه چې ماشوم سنت کو نو سری ویني ته بېږي زمونږه مجاهدین چې په میدان کې مقابله کینو په سټونو باندې سری ویني بېږي کنه نو زمونږه د دین نه دغه نه ده او د عیسایانو دا د ځان نه جوړ کړو دا عیسی علی السلام ته نو ویل نه په انجیل کې وو او زمونږ د ماشوم دا طریقه ده چې حقیقت ولا کوي حقیقت زمون خلک پیژنې نو ته وته وایي حقیقت هغه و مو یادي و مو ولکو د سوما په مروز دغه راوالي چانه لګرانې خیر دی او جوار خو بلا شي جوار هوړو سو پرینا نو هغه خوشته کی او چانه پکې لګي او باندې کې به په خلکو وی شي دا ککې شوی او دا غدي کنه تاسو ریله دا قدر دی
دزه خوري بلا کړوي د دزو پیسې ورې په یو چيلي لګولې وکنه چې دزه کولې نو یو کارتوس پسو ده او خلک راځي او دزه د تکی کنه نو هغه ته مال خیر د پیسې راوړې نو پاغه به یو چيلي اغستو چې دوه نشو اغستې کنه او په مو و مروز به حلال کړو نو خیر د پخپله به خوړلې وو موږ دا نه وای چې موږ له راوړه کور به پخپله ځان لريت کړو څوک به خبرول نه خو سنت به ژوند کړو او دا ماشوم پاغه کې د ډېرو بلاګانو نه بچي حدیث مفهوم دی دی الله سره غاڼي چې حقیقت کې نو دی آزاد شي چې پټې دی آزاد شي نو فایده نه ده نو مونږ وایو چا وایو مونږ خو په خپل تجربه کړې دی او د الله فضل له فائدې مونږ مونتري والا سنت هم ژوند شوی او فائدې مونږ مونتري کنه دا مخه د جناز دې د زینو نه راوته چې هغه زین سوق ژوند بیا نه دی راوته زموږ بچي د ډړه اپریشن شوی وو د 3 میاشتو او ماشاءالله دار الله پاک سر و موټ ارسه کړه دار بچا ناس څنګه هغه بچي دغه دراوته هغه هم د اپریشن کړو نو حقیقت کوي ماشوم لخوا په دې سړی غریبیږي نه چې دوه چیلې نشه حلالول یو پکاري خو چې سړی وکي ښا لور باندې یو زوی باندې دوا خو چې سو غریب ته نو په لور باندې یو کولی شي واجب نه را فرض نه را دا نه چې خامخه وجره چا وسرسي چې کم خلک غریبانان دی غي دغه کم سیس پاخه کې دام خده خو حقیقت نه ده اس صدقه ده حقیقت خدای نه ده وینه بتوي حقیقت کې وینه تویولې او دغه وستنینو په دغه کوم کول شي قربانه کې چا سره ایسو مغسې شي حقیقت کې آی کوم کېږي قلت صبغت الله قبول کې رنگ د دین د الله ومن احسن من الله سوق زیات خسته د الله د دین ناصبه پرنګ کې ونحن له عابدون او موږ دغه الله عبادت کوونکیو قلت وتوایا داش پغم زجر اتحاجوننا آیت سم سره جګړه کوي په الله د الله په یووالي کې او هو ربنا او حال دا چې هغه زمونږ رب دی او ربکم استاسم رب دی ولنا اعمالنا او زمونږ لپاره بدل زمونږ عملونه دا ولکم اعمالکم استاسو لپاره بدل استاسو د عملونه دا ونحن له مخلصون او موږ دغه الله خالص بندگی کوونکیو ام تقولون ومزجر آیت اسوائے چې بشک ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب علیهم السلام والاسباط عدد اولاد او يهوديان یا عیسایان قلت وتوایا انتم علمو آیت اس خپويږي په تاریخ ام الله یا الله پاک ومن ازلمو او سوک لوی ظالم دی ممن دا چانا کتم شهادتن چې پټه کړه گواہی نو چې دین وسره د نو دینوم یو گواہی رکنه نو کوم عالم چې عالم دی وغه دین نه بیانې حق خبرې نه کینو عام دی آیات کې راځي عنده چی دسرا من الله د الله تر طرفنا وم الله نه دی الله پاک بغافلنا خبره اما تعملون دا غسنه چې تاسو کوي تلک امتن دا بیا راغی ګوره اغا يهود وی دا زمون مشران دي نو غي باندې را دو دا مکی والا چې غوالي ودا ابراهيم عليه السلام مونږ بچکی دا پاغي رد ده تلک امتون دا خو یو ټولګیو قد خلت چې پتا کې سره تیر شو لها ما کسبت ایبردی لپاره هغه چې دې سکړیو ولکم ما کسبتم او تاسو له باغ سي چې تاسو کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تپوس نه کیږي په بار دا غس کې چې دی کولا دریم باب او دا تر 162 نمبر آیت پورې ده پدې کې غټه خبره دا آخری دو شبهو جواب اتما نهما دا اهل کتاب درې قسمونه انادیان حق پرس او سست او تیزی په پنځو امورو د پاره د مضبوطیا او صبر کول په پنځو امتحانونو او یری او رټنه پکې ومشتا اتم شبهه شروع کی اتم شبهه په تحویل قبله وا او دام نسخ سره تعلق ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې وو نمونځ به داسې ځای کې کو بیت الله کې چې مخې ته بیت الله او بیت المقدس دواړه راتل داسې ځای کې به ودرېدو چې مدینه ته هجرت وکړه نو بیا خبره ګرانه شوه ځکه بیت الله یو طرف ته بیت المقدس بل طرف ته نو که بیت الله ته مخکون بیت المقدس ته اشارات لا چې بیت المقدس ته مخکون بیت الله ته اشارات لا نو نبی علیہ السلام ته
وحی غیر مطلوب په پټي وحی سره ویل شویو چې بیت المقدس طرف ته مونږ کوا. نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مخ کو. 14 میاشت یا 19 میاشت په مدینه کې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مخ کړه. خو دای خواهش بداو چې کله به الله وی چې بیت الله ته مخ کا نو یغیبا بار بار برکتل چې حکم وکړه راځي. نو حکم راغی یو ټیم کې بیا خو الله پاک د مخ نه پیغمبر خبري چې حکم در تکوم در حکم را روان دي و اعتراضات به در باندې خلک کی او ته به داغه پروا نه کې او درته جوابونه خیم داغه. نو داړم به سيقول السفهاء او زردا چوبوي بي وقفا من الناس د خلقنا ما واللهم سشوال دی عن قبلتهم التي د دې داغه قبله نا کانوا علیها چې دی پاغه باندې وو. ا مشرکان وی مشرکان به وی چې بیت الله ته مخ راواړو د خپل کله یاد شوه دی څنګه چې قبله زمون قبول کړه دا سه بدینوم زمون قبول کی سواخ پاسو. او يهود وې د دمون سره دښمنی را وګوره بیت المقدس ته مونږ کو وسه زمون قبله پرې خو د بیت الله ته مخ کو د دمون سره دښمنی را. او منافقان به اعتراض وکي چې مړه س دین نه هو کله راتوي دیخوا مخ کې کله وی دیخوا س دین نه هو بس وسوړي دلی یو پنو. الله فرمای دا اعتراضونه بکیږي. جواب لومبه قل لله المشرق والمغرب وایو تا د الله د پاره دی مشرق او مغرب و مونږه مړه د طرفونو تابعدار نه یو مونږ د الله د حکم تابعدار یو. چې الله وی مشرق مونږ وایو مشرق چې الله وی مغرب مونږ وایو مغرب. یهدی من یشاء هدایت کی چاته چو غواړي په طرف دلار نیغه. دویم تفصیلی جواب وکذالک جعلناکم او دارنګي مونږه ګرځولې تاسو امه وسطن امت غورا لتكونوا د دې لپاره چې شهدا علی الناس گواہی کوونکې په خلکو یا بیان کوونکې د دین په خلکو یا گواہی کوونکې په قیامت کې په نور امتونو ويكون الرسول او شي رسول علیکم پتا سبحان شهیدا گوا. تاسو ما غور امت پیدا کړی او تاسو په نور امتونو باندې التا گوا کوما. وما جعلنا القبلة التي او مونږ نو ګرځولې قبله غادا میشه لپاره كنت علیها چې ته پاغه باندې وي. بیت المقدس مونږه پرمنن قبله نو مقرر کړي الا لنعلم مگر د دې لپاره چې مونږ ښکار کو دا نه چې مونږ ته پته ولګي ولې الله ته پته نه وسو. نعلم په معنا د نظهره چې ښکار کو خلقو ته او نعلم په معنا د نمیزه چې جدا کو منا غسو کې تبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول ممن دا غچانا ينقلبوا على عقبه چې هغه ګرځي په خپل دواړو پوندو. مونږه بیت المقدس دیله مقرر کړو چې سواخ پستا مونږ بیت الله تراړو نو پته به ولګي چې کم خلق تاسو وروړي او کم نه وروړي. چې کم راوړي دل داد مرګري دي او چې کم راوو نړي دل نو داد ملګری نه دي را منافقان دي. وین کانت لکبیرتن او بشک دا ډیر ګران کار دی الا علی الذین مگر نه د ګران پاغه چا حد الله چې الله ول توفیق ورکی. اوس مونږ وې کنه معاشره کې بدعات ته سنت کې نو ګران کار دی کنه خلق بیت المقدس سره عادت او ته بیت الله ته مخ کې نو ګران کارو او اعتراضونه ومو. وما كان الله او نه دی الله پاک لیودیا ایمانکم چې ځای کې تاسو منځونه ایمانکم په معنا د صلاتکم ده. ځکه ځنه خلکو صحابوم تاسو کو چیرې صحابو دې طرف ته منځ کړي بیت المقدس ته او هغه اوس مړ دي نو دا هغه منځونه شوي دي کنه. نو الله ویا خو زما حکم واخو خود شوي دي چې ما ویلو بیت المقدس ته مخ کې نو خدغه شوي دي تاسو منځونه خود نه ضایع کوما. ان الله بشک الله پاک بالناس په خلق باندې لرؤوف نرمی کون کې دی رحیم مهربان دی. قد نرا تقلب وجهک په تحقیق مونږ وینو اړول راړول د مخستا په سما اسمان تا. وی نبی علیہ السلام با برا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت ده چې نبی علیہ السلام دا خواهش او چې بیت الله ته محکمه نوې برا به قتل چې جبرئیل وکړه راځي جبرئیل وکړه راځي. وی الله پاک وتوی چې مونږ وینو ستا حالت
فلنولینک زرد چوا بڑوتا قبلتن اغا قبله تا تردواها چستا فخدا. نو حکم راغی او دا ماسپخین منځو او د بنو سلمہ جمعاتو مسجد ذو قبلتین چې کم خلق حج عمره له تل رغیبال تلیدلی مسجد ذو قبلتین بنو سلمہ کې او جمعات ده دا یو قبیله وا پای کې نبی علیہ السلام د ماسپخین منځ کول ته تلو او مخیر نیت یو تړ بیت المقدس طرف ته دغه حکم خلاصوړو او چې دوه رکعات فرض یو کړل او دوه پاتیو نو په منځ کې حکم راغی فولي وجهك شطر المسجد الحرام وسواړه مخ مسجد حرام ته په دې ټیم کې نو هغه جمعه داسې جوړو چې بیت المقدس ته فرض ک نبی علیہ السلام مخکونو دلته نیت تړلو الله وتعالى بیت الله ته مخکا نو کدی دې باندې راتاویدو نو مقتدیانو ته مخراتو او هغه دې ودرې دل پکارو ځکه امامت هغه کو نو بل حل نو نبی علیہ السلام په مانځ کې داس را روان شو او داس لاړ صفونو نه اخوا اول ته ودرېدو او عشره مبشره وسره وغلس صحابه چې پای د جنت زیر دنیا کې بیا وشو هغه ورپسې مراتاو شو او منافقان لاړو هغه راتاو نشو هغه یک بیت المقدس ته منځ پورا وکړو او صحابه او نبی علیہ السلام سره دوه رکعات بیت المقدس کو دوه رکعات بیت الله تا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ما ته الله وحی وکړنو تاسو نو صحابه وته وی چې مونږ ته پته راځي تاسو هر یو د دین کار د ځان نه دا الله تاسو ته ویلي او منافقان وی چې مونږ ځکه درتاونه شو مونږ کنه تاسو پوی نشوي په تاسو یې رااله الګه په پیغمبر دومره یې په مونږ کې راځي چې دې دې نزیا غزه او خیال نه لري چې دا مونږ کې ما نو بس الله پاکوي دا غدي کنه غ مارته نو ویل چې په خپل پوندو وتاويږي په پوندو سوق تاويږي خو اجراګان تاويږي کنه دا اجراګان دي یریږي منافقان یریږي چې اوس به يهود وی چې خطا سو سره ملګری شوي نو ځکه دی هغه پسې تاو نشو او چې کم تاو شو اغیله الله په دنیا کې د جنت زیره ورکا عشره مبشرت جوړ شوخه پیغمبر پسې جزینو په پټو سترګو به جنتی کېږي فول وجهک نو پس واړه خپل مخشطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام او وګوره د سہولت د پاره الله مسجد حرام یاد کړه د عین بیت الله یو نوې دغه عین بیت الله او نوز به مونږ ته ډیر ګرانو بیا مونږ اوس مونږ ته هپت نه لګي دی مونږ ولاړیو نو چې آیا بیت الله داسې مونږ ځنو مخې ته راځي او کنه زمونږ نه لګا خواره نو مسجد حرام یاد کو دغه مسجد حرام غټول جمعات دی مسجد حرام درې میله د بیت الله نه دی خو اندا دوره فراخي الله را واستخه چې بد دې دې کې دن نستا مخراغ نو دا شلکه بیت الله ته چره مخ کړه وحيث ما كنتم او کم دې کې چې تاسو فولوا وجوهکم نواړه خپل مخونه شطره په دغه طرف عام حکم راغی یو صحابي دال تنراته په بل جمعه تیرې دو اول تلامون زلاړو او هغه आवाज وکړو ویما اوس بنو سلمہ کې نبی علیہ السلام سره منځ کو بیت الله ته مخ راواړو هغه امام صاحبم بیت الله طرف ته مخ راواړو په مانځ کې وان الذين دا تسلی شروع شوه او ځکه چې یو وجه خدا او چې نبی علیہ السلام وی غوښته چې مال دا بیت الله راکړي نو يهودو اعتراض شروع کو لیکن بل توجیه دې کې دا چې دا ټیک ده چې نبی علیہ السلام چې دین هغه دا غوښته پړو بي وخت کې خو بیا ورو عادت شغه طرف سره او په يهودو باندې مهنت شروع کړو نو چې الله آیاتونه راولېګل چې هغه قبله بدلولو حکم را لېګم نبی علیہ السلام بیا لګ پریشانو کدا حکم لګرستو شنو خبري دغه چې اوس يهود به بیا چغي کی اوس کدی ایمان راوړو بیا خو به منی خو چې ایمان نه راوړل نو بیا به دی رستو شي نو الله پاک وتوی چې تو کمخ راړې کنه راړې يهود تاسو ملګری کیږي نه کمخ دراوا نړوم در باندې اعتراض کی ځکه په تورات کې مالی کلیو چې دی بدوو قبلو ته مونږ کی نو بیا ته لک صبر کی نو بیا وې تا پیغمبر نه تا خو دوه قبلو ته مونږ نه کړه نو دواړه معنی کې مفسرین وان الذين بشکا کسانو تل کتابا چې ورکړ شوی وته کتاب لا يعلمون خامخا پويږي انه الحق من ربهم چې بشک دا پیغمبر حق در طرف درب ددي انه الحق من ربهم چې بشک دا بدل د قبل حق دی در طرف درب ددي دواړو ته اشاره ده
ومالله ند الله پاک بغافل نا خبر عما يعملون داغن چدیه کی ولئن اتیت الذین دویمه تسلی او کتر وړیا کسانو ته چې ورکړ شوی وته کتاب بكل آیتن هر یو نخا ما تبعو قبلتک دی تابعداری نه کی ستاره قبله ومان تبتابعين او نتو تابعداری کوونکې قبلتهم د دې قبله زګتا ته الله حکم نکي وما بعضهم او نه دی باز دی بتابین تابعداری کوونکې قبلت بعض د قبله د بعضو يهود نصارا په بیت المقدس کې یو طرف ته منځ کې یو بل طرف تاغیل تم ګډوډ دي ولئن اتبعت اهواهم او کچری تروان شد دی خواهش پسې پس داغنه چراغ تا ته علم انک بشکتو پدغه وخت کې د ظالمانو نه به الذين آکسانا تیناهم الكتاب چې مونږ ورکړه دی هغه ته کتاب یعرفونه پیجنی دا پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه چې پیجنی زامن خپل دغه زوی پلار خپېجنی لور کې لګه مسلې را خو پلار ته باری لور کوري امور خپېجنی او زوی پلار خپېجنی او ځان ځکه یاد نه کړ چې مونږ ته خپل وړوکوالی نه یاد کنه چې مونږ څنګه او دا زوی خو د سړی پلاس کې لوی شي نو دا سه پیجنی لګه خپل ځامنو وان فريقا منهم او بشک یو ډله د دین علی یکتمون الحق چې خامخا پټي حق وهم يعلمون او دی خپويږي ولئن اتیت الذین دا چې وکنه موږ د اهل کتابو درې قسمه بیان کړو ینادیانو هغه مخ کې تیر شو کته و تار سن خروړې ما تبيو قبلتک دا ینادیان دي او دویم قسم الذین اتیناهم الکتاب حق پرست او دریم وان فریق منهم لا یکتمون الحق پټون کې دا حق الحق من ربک حق د طرف درفستا دے فلا تکونن من الممترین مکیګه د شک کوونکو نا